السلام علیکم ویلکم ټو دا آل ایډیټ بای ایپس. دوستانو لکه څنګه ستاسو په دا ویډیو کې اوس کوم تصویران وینئ دا ډېر ښایسته خوندور تصویران جوړاږي د فیسبوک د یوټیوب د انسټاګرام پر هغه کې کوم تاسو کوم پوسټ کوئ نو هغه تصویران جوړولو لپاره به موږ یو اپس استعمالوو چې د هغه اپس نوم دی ټیکسټ لیب پکچر ایډیټر. په دا کې به هغه تصویران ډېر خوندور جوړاږي. نو راسئ موږ یو تاسو ته ښیو. ته به دلته هغه څنګه اوپن کړې دلته به تاته یو نیو ټیکسټ درکړي. نیو ټیکسټ ورته لرې کړې دلته به ډیلیټ لیکلی ډیلیټ به کړې دلته به اوکې کړې دا به ډیلیټ شي. اوس به موږ یو تصویر یو سایز د تصویر هغه موږ یو سلیکټ کوو. نو یو تصویر به موږ راخو هغه به تاسو له ګوګل نه زاره ډاونلوډ کړئ. په ګوګل کې هغه تصویران ډېر دی تاسو څنګه هم ورسرچ کړئ. په پرنیټر نیټر اپس کې هم شته هغه کې څنګه هم تاسو ورسرچ کړئ دی به راځي. نو دغه هغه لپاره سایز لپاره موږ غواړو یوز امیج فرام ګیلري. څنګه چې دا موږ کلیک ووایو دلته به دا تصویر ته راواخلي دا ته له ګوګله زاره ډاونلوډ کولی شي دا تصویرات. نو بیا به یې دلته دا ووایه له بعده به ته راسې دا کاپي غوندې نشان دی دا به ووایه رنګ به ورکړې دلته به رنګ ورکړې دا شین د هغه بعده به دا اوکې کې بیا به راسې دا پلس نشان وینئ جمع دا به کلیک کې دغه کلیک لپاره له بعده به ذاته راسې فرام ګیلري ګیلري کې به اوس هغه تصویر بیا راواخلي کوم چې تا بله ورته راخستی یو دا به ته بیا اوکې کې اوس به دا په خپله ګوتې سره برابر کې دا ایمیج او دا تصویر به سره برابر کې دا څنګه هم برابر کې له هغه بعده به راسې اوس به له هغه بعده راسې یو بل کار به وکړې. اوس موږ کوم هم لیکایي خوښه ده هغه موږ دلته ولیکلی شو او ډېر خوندوره لیکلی شو. له هغه بعده به راسو ټیکسټ فرام ګیلري اوس به موږ راسو هغه تصویر به راواخلو. اوس به راسو موږ به تصویر پیدا کړو په دا وینې مکه شریف تصویر دی دا تاسو له ګوګل زاره ډاونلوډ کولی شئ. اوس به دا دلته اوکې کړو او دلته به یې ایډجسټ کړو دلته به یې لږ سر برابر کړو را به سو دا به نشان به ووایو. له هغه بعده به راسو دلته به لیکلی اریزر بیکګراوند دا به کلیک کړو دا به انیبل کړو دا به بیکګراوند لاړ شي. تاسو هر ټیم تصویر راخلئ د هغه د سپین بیکګراوند دی بیا دا بیکګراوند ډېر ښه لرې کاشي دا به اوس لږ ورسره برابر کړو اوکې به کړو بس دا اوس اوکې شوی. اوس به دا کوچنی غټ کوږ دی دا ایج دی دا به ستا مرضي ده بس دا لږ کوږ که اوسې لږ یې کوچنی غټ دا ستا مرضي ده دا به اوکې کې برابر به شي ورسره اوس به یې اوکې کې را به شي. له هغه بعده به دا لاک کړي نو به دا تصویر نه چوري. اوس به راسې دلته به ټیکسټ به ولیکې کوم هم لیکایي ستا خوښه ده اوس به هغه پرې ولیکې دا نیو ټیکسټ دا به ریموو کړي. له بعده به راسې اوس دلته هر لیکایي کوای شئ پوټري کوای شئ شاعري کوای شئ حدیث لیکای شئ قرآن پاک آیات لیکای شئ ستا څه هم خوښ وي هغه ته دلته اوس خپل نوم لیکای شئ. اوس به زه دلته ولیکمه مثلا قرآن شریف آیات وي ما ولیکئ دا به اوکې کې اوس به یې دلته ولګئ دا به دلته ورسره ایډجسټ کې را به شي. له هغه بعده به دغه ته رنګ ورکړې دغه ته به اوس هغه رنګ ورکوئ کوم رنګ چې د بالا پکچر هغه دی کوم رنګ چې بالا پکچر دی لاندې لیکایي هغه به اوس هغه پکچر رنګ ورکوئ. که بالا تور وي ته به تور رنګ ورکوئ که بالا سور وي ته به سور رنګ ورکوئ. لیکایي ته به هم هغه رنګ ورکوئ کوم رنګ چې بالا پکچر سره دی. اوس به راسې دغه ته رنګ ورکړې مثلا بالا تور رنګ دی دغه ته به ما تور رنګ ورکړئ اوکې مه کوئ. له هغه بعده به راسم دلته به فونټ ته راسم دا فونټ به اوکې کړم بولډ یا بې بولډ کړم دا لیکایي غوټه شي بولډ شوی اوکې شوی. را به سم فونټ مې وکړئ اوس به یې لږ ایډجسټ کړم دا به ورسره برابر کړم بس دا اوکې شوی لږ یې غټ بس به اوس ته راسې دا کاپي به کړې کاپي به نشان به په ووایه دا به راسې ایډیټ به کړې اوس به سلیکټ کې آل اوس به کټ کې اوس به دلته ولیکې د ترجمه یې هر شی ته لیکې. اوس ما د دغه ترجمه ولیکله د حدیث آیات شریف
اوس به راسې دا به ایډجسټ کې لږ به کوچنی کې ورسره دا به ولګوئ ورسره چې ولګېدی. اوس به راسې دغه دا 3 ډاټ ویني دا به په دی به لیکایي مابین ته راسې سمه به ایډجسټ سي را به سې اوکې به کې. اوس به فونټ ته راسې فونټ کې به دلته مای فونټ دا به ته را ډاونلوډ کې مای فونټ به اوس ووایه مای فونټ کې به ته اوس سلیکټ کړې کوم هم لیکایي فونټ ستا خوښ وي ته هغه لیکایي سلیکټ کولی سي. ما دا سلیکټ کړئ اوس به راسم دا به لږ غټ کړم ورسره دا اوس برابر سوی ورسره. اوس به راسې اوکې به کې. اوس به له هغه بعده یو بل کار وکړې دا نشان ډاټ به پرې ووایه دلته به لیکلی دا به په ووایه دا به اوکې کې دا به اوکې کې دا به اوکې کې یعنې دا به اوس ګرد تاله سي بیا به ښوري نه درته دا به هم اوکې کې دا به هم اوکې کې دا به اوکې نشان ووایه بیا به دا ډاټ نشان په ووایه دا ډاټ نشان به بیا دا تصویر څه دی دا به ښوري ویني دا ګرد به اوس پرې وځی سوی. اوس به ته دا خپل دا نشان به په ووایه له هغه بعده به راسې دا بیکګراونډ دا به په ووایه دا به انیبل کړي انیبل سوی لاندې بیکګراونډ هغه ولاړی. اوس به دا رڼا په ووایه دا بعده به راسې دلته به اوس کوم هم ایډجسټ ته ورکوې هغه به ته اوکې کړي سلیکایي هر شی درته دی هغه خوندور سي. دا به اوس په ووایه 1 را به سې دا به 21 24 22 20 ته کوي دا به اوس 22 کې هغه بعده به راسې اوکې به کې چې اوکې ده کوي بیا به له هغه بعده یو بل کار وکړی درته به راسې دا به پرې ټچ کې دا کلیک ووایه دی به انیبل کې انیبل بعد به دا نوی چې دی درته به لاندې راسې دا 40 دی دا به لږ کوچنی کې دا به سي 10 دا به لږ تا په ته ایډجسټ ته ګورې څونه هم ستا خوښ دی دغونې به ته ولګوې مثلا زما له هغه سر لګاژي 11 اوکې له هغه بعده به راسې دا به اوس غټ کې 41 دا به سي 19 دا به اوکې کې چې اوکې ده کې له هغه بعده به راسې بل کار به وکړې اوس به له هغه بعده ته به بیا هغه تصویر راواخلې کوم چې تا له ګوګله ځای ډاونلوډ کړی و را به سې دا پلس نشان چې کوم دی دا به په ټک کلیک کې د پلس کلیک نشانه بعد به راسې پرام ګیلري له دلته به دا تا هغه تصویر به سلیکټ کړې کوم چې تا له ګوګله ځای ډاونلوډ کړی مثلا دا ما ډاونلوډ کړی دی زه به دا لږ ایډجسټ کړم برابر به کړم دا به دا کراپ کړم له بعده به اوکې کړم اوکې سوی دلته به یې ولګوم اوس به یې لږ کوچنی کړم دا به دلته ولګېږي دا به غټ سي دا به ته ورسره ایډجسټ کړې څونه هم ستا خوښ وي د هغونه به ته دا ایډجسټ ولګوې دا مو داسې کوي اوس به راسې دا نشان به په ووایه را بعده راسې دا ته اوس کوم ته هم رنګ ورکوی سې دا ته دې ته خپل رنګ ورکړې د خوښۍ رنګ به ورکړې مثلا دا لږ غټ سي دلته به رنګ چینج سي بیا به لا بعد را به سې دا به ور برابر کې دا به رڼا یا هر شی برایټنس وي دا به اوکې کې لا بعده به راسې دا نشان کوم دی دا به پر ټک کلیک کې دا کلیک څخه بعد به راسې کاپي به کې دا کاپي نشان به کاپي کې دلته به یې ولګوې بیا دوباره اوس به یې کوچنی کې کوچنی سوی لږ به بیا ورسره ایډجسټ کې ورسره وبې لګوې دا ته به له هغه بعده راسې دا نشان به کلیک کې له هغه بعده به راسې دا به رڼا رنګ ور بدل کې کوم رنګ هم ستا خوښ دی دا رنګ به ولګوې له هغه بعده به راسې بل کار به وکړې دا به وکړې کې دا به سې کلیک به کې دا اوس دا ته وګوره اوس پر دا ګډ تصویر ته بلیک ته اړی لا به بل رنګ ته اړی هغه ستا به اوس یو تصویر هغه به تا را ډاونلوډ کړی را به سې دا پلس نشان کلیک به کلیک کې
د هغه بعده به راسې پرام ګیرلي له هغه ځای به تاسې کوم تصویر هم له ګوګل ځای را ډاونلوډ کړی دا به ته له ګوګل ځای دا تصویر را ډاونلوډ کړی دا به کراب کې ایډجسټ پکې برابر به کې اوکې به کې له هغه بعده به دا هلته ولګئ هلته به ولګئ دا به داسې کې لږ غټ شوی را پسې دا به کلیک کې دا د کلیک کوي له هغه بعده به دا اوکې کې دا به برته تور رنګ ته واوړي اوس به راسې یو کار به بل وکړئ اوس به ته دا خپل امیج وګورې دا به ډېر خوندور جوړ سوی نو امید لرم زموږ ویډیو به تاسو ته په کار درغلې که چیرې تاسو په کار درغله نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم تاسو به زموږ ویډیو در سره سبسکرایب کړئ له هغه بعده به دا سیو کولو لپاره به تاسو راسئ دا بټن وکلیک کړئ دا بټن کلیک کړئ دلته به وایي سیو امیج هغه بعده به راسئ سیو ټو ګیلري څنګه هم ته دا کلیک کړئ دا به ستا په ګیلري کې سیو شي وعلیکم السلام